سلام، وخت مو په خیر. له مالان میډیا څخه ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. زه احمد خبیب حسرت یم. د افغانستان کرکټ بورډ ملي کرکټ اکاډمۍ لپاره نوي روزونکي وګمارل. کرکټ بورډ وایي چې د لوبغاړو د ظرفیت لوړونې څانګې اړوند د ملي کرکټ اکاډمۍ لپاره هندي منډیپ سنګ د فزیوتراپسټ او راجش چوهان د فزیکي تکړښت د روزونکي په توګه ګمارلي دي. د بورډ په وینا دوی به د ملي لوبډلې او کورني کرکټ لوبغاړو د هر اړخیزې روزنې او درملنې په برخه کې کار کوي. د یادونې وړ ده چې منډیپ سنګ د ماسټرۍ تر کچې زده کړې او له 14 کالو ډېره تجربه لري او راجش چوهان بیا زیمبابوې، مالیزیا، سنګاپور، راجستان روبالز او ګڼ شمېر نورو لوبډلو سره د دندې تجربه او لوړې زده کړې لري. هندوکش سټرایکرز لوبډله جریمه شوه. د سوپر کولا زرغون افغانستان جام سیالیو په لومړۍ لوبه کې د هندوکش سټرایکرز لوبډله په وخت د خپلو اورونو د نه بشپړولو له امله جریمه شوه. دغه لوبه د تیرې اپریل میاشت په 29مه نیټه ترسره شوه چې پکې یادې لوبډلې د میوند ساتونکو پر وړاندې لوبه کې د 50 اورونو د بشپړولو لپاره له ټاکل شوې مودې ډیر وخت واخیست چې له امله یې د یادې لوبډلې 11 لوبغاړي د لوبې د 10% جریمه شوه. د میوند نیلي لوبډله د دایکندي ولایت د فوټسال رمضان جام سیالیو اتله شوه. د دایکندي ولایت فوټسال رمضان جام سیالۍ له څه باندې 20 ورځو دوام او په زړه پورې سیالیو وروسته پرون د میوند نیلي لوبډلې په اتلولۍ او د طوفان الوداع شهرستان لوبډلې په دویم مقام ګټلو سره پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د دایکندي ولایت د بدني روزنې او سپورت امریت له لورې د 40 لوبډلو ترمنځ د نیلي ښار ښاروالۍ په ورزشي جمنوزم کې پیل شوې وې چې په پای کې د طوفان نیلي لوبډلې د 3-1 ګولونو په توپیر سره سیالې لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دغه پړاو اتلولۍ یې خپله کړه. له میوند نیلي لوبډلې څخه سید حسن غوره ګول ساتونکی، د طوفان الوداع لوبډلې عزیز بهزاد غوره ګول ساتونکی او احسان له میوند لوبډلې څخه د دې پړاو غوره ګول وهونکی وټاکل شو. د دایکندي ولایت د ورزشي مسؤلینو په خبره د دې ورزشي سیالیو له پیل څخه یې موخه د غوره څېرو پیژندل، د یووالي او ورورګلوي ټینګښت و. د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ځغاستې سیالۍ ترسره شوې. د خوست ولایت د بدني روزنې او سپورت امریت په لارښوونه د ځغاستې فدراسیون په چوکاټ کې د ځاځي میدان ولسوالۍ د ځوانانو په همکارۍ په 800 متره ټاکلې ساحه کې د نشهیي توکو پر ضد د ځغاستې سیالۍ ترسره شوې. په دغه سیالیو کې د ځغاستې 10 لوبغاړو ګډون کړی و چې نصیب الله پکې لومړی او عثمان دویم مقام ترلاسه کړ. په پای کې د ځغاستې غوره لوبغاړو ته کپونه او مډالونه هم ورکړل شول. د غزني په دیک ولسوالۍ کې د اختر اونۍ په مناسبت د نیزې وهلو سیالۍ پیل شوې. د غزني ولایت په دیک ولسوالۍ کې د کوچني اختر په مناسبت د 10 تنو لوبغاړو ترمنځ د نیزې وهلو یوه ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې د دیک، مقر، قرهباغ، جاغوري، ګیرو او اندړ ولسوالیو ورزشکاران برخه لري چې د دیک ولسوالۍ اړوند په روزي خان کلي کې به د یوې ورځې لپاره ترسره شي. د دې سیالیو د پرانیستلو په مراسمو کې د غزني ولایت د ورزشي امر حاجي بلال مجاهد او د اسغلونې فدراسیون مشر حضور درلود او ورزشکاران یې له نږدې تشویق کړل. د سیالیو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅول او د نیکمرغه کوچني اختر د اونۍ لمانځنه وه. د انګلستان په غوره لیګ سیالیو کې لیورپول د تاتنهام په وړاندې بریا خپله کړه. د راپورونو له مخې د انګلیس غوره لیګ د 4مې اونۍ په چوکاټ کې لیورپول په انفیلډ کې له تاتنهام سره لوبه وکړه او 4-3 یې وګټله. د دې لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې لیورپول د تاتنهام په وړاندې 3 ګولونه ترسره کړل او په دویمه پاڼۍ کې بیا تاتنهام هم 3 ګوله سرته ورسول چې د لوبې په وروستیو شیبو کې لیورپول د 4م ګول سرته رسولو وروسته د دې لوبې بریا خپله کړه.